السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، نن مې درته د موبایل د ترجمې لپاره یو داسې خوندور اپلیکیشن راوړی ده چې د هغه په ذریعه سره تاسو د موبایل ټوله ترجمه کولی سئ. که پوسټونه وي، د فیسبوک پوسټونه وي، د ټلیګرام پوسټونه وي، د ټویټر پوسټونه وي، هر څه لیکنې وي هغه ټولې تاسو په موبایل کې د دې اپلیکیشن په ذریعه سره ترجمه کولی سئ. که اپلیکیشن وي، که سکرین شاټونه وي، د واتساپ میسجان وي، هر څه تاسو د موبایل په موبایل کې د دې اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو هغه کولی سئ، ترجمه کولی سئ. په اردو کې ترجمه کولی سئ، په عربي کې، په فارسي کې، په پښتو کې، په انګلیسي، په هره ژبه کې تاسو ترجمه کولی سئ. نو ګران دوستانو، د 2022 بیسټ اپلیکیشن دی د موبایل د ترجمې لپاره. تر اوسه پورې داسې خوندور اپلیکیشن نه دی راغلی. ډېر خوندور اپلیکیشن دی ګرانو دوستانو. نو ګرانو دوستانو، دلته زه تاسو ته ښایم چې آیا دا اپلیکیشن حقیقي دی او که فیک دی، کار کوي که یې نه کوي، په رښتیا سره هم ترجمه کولی سي او که یې نسي کولی. نو ګرانو دوستانو، دلته زه تاسو ته اوس ښایم چې دا اپلیکیشن په رښتیا سره هم کار کولی سي او که یې نسي کولی. نو زه دلته راځم اوس هغه ته واتساپ ته راځم. نو ګرانو دوستانو، زه درته راځم دا واتساپ باندې داسې کلیک کوم. دلته زه په واتساپ کې یو دوه درې لیکنې تاسو ته د انګلیسي په پښتو باندې ترجمه کوم چې تاسو یقین وشي چې دا اپلیکیشن حقیقي دی او که درواغ دی. نو ګرانو دوستانو، دلته راځو په دې اپلیکیشن په دلته ما سره یو ګروپ دی، په دې ګروپ باندې زه کلیک کوم. نو دلته زه تاسو د انګلیسي یوه لیکنه ده، دا ویني تاسو دا دی، ګوره تاسو ویني دوستانو، دا دی موږ ته پښتو باندې ترجمه کړ. نو ګران دوستانو، دلته زه ما سره ډېر لیکنې دي، دلته زه غواړم چې دا لیکنې پرې ترجمه کړم. نو ګران دوستانو، تاسو ویني دا ته موږ سره لیکنه په هغه باندې ترجمه کړه، په پښتو باندې. ګران دوستانو، ویني دا دی کومه لیکنه چې وله هغه د انګلیسي لیکنه چې وله د انګلیش هغه یې موږ سره په پښتو باندې ترجمه کړه ده. نو د دې اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو هره لیکنه ترجمه کولی سئ. که د هرې ژبې لیکنه وي، په هره ژبه باندې تاسو ترجمه کوئ، په هغه ژبه باندې ترجمه کیږي. که سکرین شاټونه وي، که پوسټونه وي، میسجونه وي، ایمیل وي، هر څه تاسو د دې اپلیکیشن په ذریعه سره ترجمه کولی سئ. نو ګرانو دوستانو، اوس راځو دې ته چې دا اپلیکیشن به موږ له کوم ځای څخه ډاونلوډوو او د دې اپلیکیشن نوم څه دی، دا اپلیکیشن به موږ په موبایل کې څنګه استعمالوو. نو ګران دوستانو، د دې اپلیکیشن نوم دی چیټ ټرانسلیټر سویفټ ټرانسلیټ. دا به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو نو بیا به دلته راسئ. نو ګرانو دوستانو، دلته به راسئ، په دې اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ. کله اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ نو دلته به په دې ټرن آن په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، دلته به لاندې راسئ انسټالډ سرویس، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به د سویفټ ټرانسلیټ دا به آف وي، تاسو به یې داسې آن کړئ. کله چې آن کړو، دلته به د اوکې باندې کلیک وکړئ. بیا ولاړ سئ، شاته به ولاړ سئ. کله شاته لاړاستئ، بیا به دا اپشن ووهئ، بیک به ولاړ سئ، شاته به ولاړ سئ، دلته به دا کینسل ووهئ. نو ګرانو دوستانو، دلته به مای لانګویج، دلته به یوه ژبه ورته انتخاب کړئ چې هره ژبه تاسو ورته انتخابوئ. زه دلته پښتو ورته انتخابوم، پښتو. دلته سپینیچ، دلته چې هره ژبه تاسو د هرې ژبې لیکنه تاسو ترجمه کوئ نو د هغه ژبه به ورته انتخاب کړئ. زه دلته انګلیش ورته انتخابوم. کله چې دا ورته انتخاب کړو نو بیا به راسئ، دلته په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې هغه اپشن باندې نه دی، دا تاسو ته ښکاري دوستانو، په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، دا به داسې آن کړئ. بیا به دلته راسئ، په دې هوم بټن په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، له دې به داسې ووځي. نو کله چې له دې څخه ووتلی سئ، نو بیا دلته تاسو ته دوه اپشنان درکوي. دا به داسې ووهئ، نو دلته تاسو سکرین شاټ اخیستلی سئ له پوسټ څخه. بیا هغه سکرین شاټ تاسو ته ترجمه کیږي. دلته به دا الا ووهئ، نو دلته به تاسو ته دا سکرین شاټ، کوم سکرین شاټ چې تاسو واخلئ نو هغه سکرین شاټ به تاسو ته ترجمه شي. نو ګرانو دوستانو، بل دا دی موږ سره دا سرچ بار دی، داسې په هره لیکنه باندې تاسو داسې هغه کړئ نو هغه لیکنه به تاسو ترجمه شي. ما د یو اپلیکیشن باندې ټلیګرام باندې هغه کېښودلو.
ګرانو دوستانو دا سرچ سپاره لیکنه باندې تاسو داسې کېږدئ نو هغه که اپلیکیشن وي که پوسټ وي که هر ایمیل وي که میسج وي هر څه چې وي هغه به تاسو ته ترجمه کېږي. نو ګرانو دوستانو د 2022 بیسټ اپلیکیشن دی د موبایل د ترجمې لپاره. ډېر خوندور اپلیکیشن دی. ضرور یې په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کوم ویډیو خو که څه ویډیو کې څه انفارمیشن ولري نو ضرور یې سره لایک کړئ. نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغه ملګري هم فایده ځینې واخلي. د الله په امان.